بسم الله الرحمن الرحیم. د خوست ملي تلویزیون لیدونکو او کتونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. استاد دلبرګل سروری یم. نن ورځ د اووم ټولګي د ریاضي مضمون د ویش قابلیتونه یا د تقسیم قابلیتونو موضوع تشریح کوو. تېره ورځ مو هم د ویش قابلیت ښودلی او یا تعریف مې کړی و. که چېرته یو عدد په بل عدد پوره تقسیم شي یا پوره وویشل شي نو دې ته مونږ او تاسو د ویش قابلیت یوو. لکه زه لیکم چې 15 څلوېښت او شپېته دا درې ساعتونه 15 څلوېښت او شپېته دا ټول د 15 په عدد نه پوره تقسیمیږي. یعنی ویش قابلیت مو د دې فرایلی و. هر عدد 15 عدد اوس په 7 تقسیمیږي، په 6 تقسیمیږي، په 5 تقسیم، په هر عدد نه تقسیمیږي. خو دلته بیا اشاریه د دروازې هغه عددونه پیدا کوو چې پوره په تقسیم شي. یعنی دغه ته موږ تاسو د ویش قابلیت یې تقسیمیږي خو هغه عددونه چې پوره په تقسیمیږي. نو 15 په 15 پوره تقسیمیږي، 15 هم په 7 پوره تقسیمیږي، 40 هم په 5 پوره تقسیمیږي، 40 هم په 8 پوره تقسیمیږي، 40 هم په 10 پوره تقسیمیږي، 40 هم په 4 پوره تقسیمیږي. دا ټول د ویش قابلیتونه دي. همدارنګه ویش قابلیت سره مو پر دوه د ویش قابلیت یلی و. هر عدد چې وي رقم صفر یا جفت وي پر دوه د تقسیم وړ ده یا پوره د ویش وړ ده. په درې هم دغسې په 4 په 5 په 6 په 7 په 8 په 9 په 10 په ټولو انشاءالله اوس یې تدریس کوو. د تقسیم قابلیت په دریو هر عدد چې د رقمونو مجموعه پر دریو پوره تقسیم شي نو عدد پر دریو د تقسیم وړ دی. لکه 3 4 5 6 1 2 او داسې نور. 3 څلوریانې هر عدد چې د رقمونو مجموعه پر دریو پوره تقسیم شي نو عدد پر دریو پوره د ویش وړ دی. لکه 315 او 612. زه یو لوی عدد لیکم 6 3 4 زه 8 9 درې. آیا 1 2 3 4 5 6 و 6 میلیونه 315,800 درې نوي عدد دا په دریو پوره د تقسیم وړ دی او که نه دی. نو رقمونه جمع کوم. 3 جمع 9 12 12 جمع 8 شل شل جمع 15 25 25 جمع 4 29 9 جمع 3 20 9 جمع 3 20 20 جمع 6 18. ایا 18 عدد په درې پوره د تقسیم وړ دی نه دی وړ. ځکه بیا هم جمع کړه 3 جمع 8 11 په دریو پوره نه تقسیمیږي. نو موږ راشو چې د عدد په دریو پوره د تقسیم وړ نه دی. د عدد لیکم چې 315. ایا دغه عدد پوره د وړ دی که نه دی؟ 15 جمع 4 9 9 جمع 3 12 هم په دریو پوره د ویش وړ دی. نو موږ یایو چې
که د رقمونو مجموعه په دریو پورې تقسیم شو نو ټول عدد پر دریو پورې د ویش وړ دی. که د رقمونو مجموعه په دریو پورې تقسیم نشوه نو ټول عدد پر دریو د ویش وړ نه دی. د تقسیم قابلیت پر څلورو هر عدد چې د یویز او لسیز رقمونه یې صفرونه یا داسې عدد وي چې پر څلورو د ویش یا د تقسیم وړ وي نو ټول عدد په څلورو تقسیمیږي. لکه چې یویز او لسیز رقمونه صفرونه وي یا داسې عدد وي چې په څلورو پورې تقسیمیږي. درې څلور پنځه صفر صفر شپږ درې دوه یو صفر اته او داسې نور. تعلیم وکړه چې په څلورو هغه عددونه چې یویز او لسیز رقمونه یو رقم نه. زه مثال اوس ولیکم چې ووایم چې 102 یویز او لسیز رقمونه سره صفر دلته موجود دی، په لسیز رقم خو یویز رقم کې نه دی موجود. دغه 102 عدد هم په څلورو پورې نه تقسیمیږي. د یویز او لسیز رقمونه باید صفرونه وي یا داسې عدد وي چې په څلورو پورې تقسیمیږي. مونږ او تاسو د عدد د 4.500 عدد د 4.500 سره مونږ او تاسو کار نه لرو، صرف د دوه رقمونو سره یویز رقم او د لسیز رقم سره دغه ګورو. نو یویز او لسیز رقمونه دواړه صفرونه دي. نو موږ به کله چې د دواړه صفرونه شو نو موږ یلای شو چې 3000 عدد ټول په څلورو پورې تقسیمیږي، ځکه همداسې متعریف کړي دي. بله د لیکم یویز لسیز رقمونه. یویز او لسیز رقم څه دي؟ صفر اته. کله چې صفر اته نو اته عدد صفر د عدد چې شي طرف چپ طرف ته ولیکل شي کومه معنا نه لري، د خپل مساوي کیږي په اتو سره. اته هم په څو پورې تقسیمیږي؟ په څلورو. اته چې په څلورو پورې تقسیم کې څو ځای رسیږي؟ 2. نو موږ راشو چې دغه ټول عدد په څو پورې د ویش وړ دی؟ په څلورو پورې د ویش وړ دی. پر د تقسیم قابلیت پر پنځو هر عدد چې د یویز رقم یې صفر یا په خپله د 15 دی یا د 15 عدد وي نو ټول عدد په 15 د ویش وړ دی. لکه لاس یویز رقم یې صفر ده. 15 یویز رقم یې 15 دی. 3 4 5 صفر شپږ 15 یویز رقم یې چی دی؟ 15 د ټول عددونه په 15 د ویش وړ دي. یعنی هر عدد چې د یویز رقم یې صفر یا په خپله 15 وي
نو د عدد په 25 وړ دی. په شپږو د تقسیم قابلیت. د تقسیم قابلیت په شپږو هر هغه عدد یا هر عدد چې په عین وخت کې یا په یو وخت کې په دوو او دریو د تقسیم وړ وي نو ټول عدد په شپږو د تقسیم وړ دی. یعنی هر عدد چې په عین وخت هم په دوه تقسیمیږي هم په درې تقسیمیږي. دوه د پاره مخته تعریف کړی و، د درې د پاره کړی و، د دوه د پاره ویل چې هر عدد چې د یوې رقم صفر یا جفت وي په دوه د تقسیم وړ دی. هر عدد چې د ارقام مجموعه په درې پورې تقسیم شي په درې د تقسیم وړ دی. نو په عین وخت د دوه تعریفونه به استفاده کوي هم په دوه تقسیم شي هم په درې تقسیم شي. یعنی د ارقام مجموعه هم په درې تقسیم شي د عدد وي او د یوې رقم صفر یا جفت وي. لکه درګم چې 3 2 1 0 لکه 3210 3210 15622 او داسې نور. 3210 اوالی په دوه قسمه بیا یې په درې قسمه. په دوه متعیب کړی و هر عدد چې د یوې رقم یې صفر یا جفت یوې رقم خپله چې دی صفر دی په دوه پوره د تقسیمیږي. په درې ګورم هر عدد چې د یوې رقم یې چې د ارقامو مجموعه په درې پوره تقسیم شي. 3 جمع 2 15 15 جمع 1 شپږ په څو پوره تقسیمیږي په درې پوره تقسیمیږي. کله چې په عین وخت هم په دوه تقسیم شو هم په درې تقسیم شو نو زیاده شم چې دا د هم په څو تقسیمیږي په شپږو هم تقسیمیږي. دا عدد ګورم په عین وخت په دوه عددونو اوالی په دوه قسم هر عدد چې د یوې رقم یې صفر یا جفت شي په دوه د تقسیم وړ دی. په دوه د تقسیم وړ شه هر عدد چې د ارقامو مجموعه یې په دریو پوره تقسیم شي نو د عدد پر دریو پوره تقسیم وړ دی. 15 جمع شپږ 11 11 جمع 3 څوارلس جمع 2 شپوړس. آیا شپوړس په درې پوره تقسیمیږي؟ یعنی زه ولیکم شپوړس یو جمع شپږ بیا هم څه کېږي اووه کېږي. نو دا عدد په دریو پوره د تقسیم وړ نه دی او دا عدد په دریو پوره د تقسیم وړ دی. د تقسیم قابلیت پر و هر عدد چې د یوې رقم یې لرې شي
یا لرې شي او بیا دوه چنده شي د پاتې ارقامو څخه تفریق شي که د تفریق حاصل یې 0 یا داسې عدد وي چې پر اووه پوره د ویش وړ وي لکه 2200 لاس یا 2000 سال او 15 22 12 اتیا 14 200 دا درې عددونه ګوري چې آیا دا پوره د ویش وړ دي که نه دي. یویز رقم یې لرې کوو او بیا دوه چند کوو د افراد ارقام څخه یې تفریق کوو. یویز رقم دې څه دی؟ 0 چې دوه چند کو بیا صفر کېږي. افراد ارقام څه پوه شي؟ یویش نه 0 منفي کوو. د هر عدد نه 0 منفي بېرته هغه عدد کې یویش په اووه پوره تقسیم وړ دی، یعنې یویش چې په درې تقسیم کې اووه، نو دا عدد ټول په څو پوره تقسیم وړ دی؟ په یویشتو په اووه عدد پوره وړ دی. دا عدد قسمه یویز رقم یې لرې کوم 2 بیا یې دوه چند کومه 2 ضرب 2 څلور. د افراد ارقام نه منفي کوم 3 څلور 5 څلور، یعنې دا رقم تر لرې کړی دی بیا مو دوه چند کړی دی. اوس دی جوال سره رقمي عدد و، اوس رقمي عدد پاتې شو 3 رقمي عدد. د دغه نه د څلور منفي کوم منفي څلور نه څلور لوټ شي 0 5 3. اوس که چېرته بیا نه پوهېده چې آیا د 350 عدد دا پر اووه پوره تقسیمېږي او که نه تقسیمېږي، نو یوه عملیه دوباره بیا کې چې بیا کې تر څو عدد کوچنی عدد یا یو رقمي یا دوه رقمي عدد په لاس راشي، نو بیا 0 ته لرې کوو 15 0 چې لکم 0 ضرب یې دوه چنده مساوي کېږي 0 بیا 0 تر منفي کومه پاتې به شي چې 15 چې په اووه تقسیم کومه 15 رسېږي، نو ځایمه دا ټول عدد په اووه پوره د تقسیم وړ دی. دا عدد ګورم 1 2 3 4 5 6 1 لک یا 128,014. یویز رقم یې تر لرې کوم کله مې دا لرې که دوه چند کوم یې 2 ضرب یې 6 12. نو دلته لیکم چې 12 اوته 0 یویز رقم لرې کړی دی. د دوه چند عدد روښانه ما د دغه نه تفریق کوم منفي 12. ایوانه دوه تلای نشي یو حاصل دی 0 ته ورکومه 0 نه یو حاصل دی ته ورکومه دی به شي 11 نه 2 لوټ شي 9. دلته 0 پوتې 9 پوتې نه یو لوټ شي 8. دلته 9 پوتې دي ځکه یو حاصل مې ورکړه او خپل لیکم 2 خپل لیکم یو خپل عدد بیا لوی دی 2700. مونږ بیا نه پوهېږو چې دغه عدد پر اووه تقسیم وړ دی که نه دی. دا عملیه بیا اجرا کوو 9 تر لرې کوو بیا یې دوه چندې کوو 2 ضرب 9 مساوي کېږي په 18 کې 1 2 8 منفي 18.
اته نه اته لوټ شي صفر، یا د اوته نه اوته لوټ شي صفر، دلته اوه پته اوه نه یو لوټ شي شپږ، دلته دوه خپل لرمه یو خپل لرم، بس څه شو 12 آیا موږ بیا نه پوهېږو چې دا عدد ځکه لوی دی نو دا صفر بیا تر لرې کوو، صفر دوه چنده کوو مساوي کېږي صفر بیا تر منفي کوو شپږ یوسل شپږویشت. موږ بیا نه پوهېږو چې آیا د یوسل شپږویشت عدد پر اووه پوره د ویشت وړ دی او که نه دی. یوسل شپږویشت نه شپږ بیا لرې کوو دوه چندې کوو چې 12 دلته پوه دی چې 12 منفي 12 دوه نه دوه لوټ شي صفر، دوه نه دوه لوټ شي یو نه یو لوټ شي صفر. نو کله چې آخري حد یې یا آخري د تفریق حاصل یې صفر شو نو موږ مختایلی وو چې هر عدد چې د یویز رقم لرې شي بیا دوه چند شي او بیا د یې څخه تفریق شي که د تفریق حاصل صفر شو یا داسې عدد شو چې پر اووه پوره د ویشت وړ دی نو دلته د تفریق حاصل هم چیر وغی صفر وغی نو زه یم چې د عدد ټول پر اووه د پوره د تقسیم وړ دی او د عدد ټول پوره د تقسیم وړ دی ځکه دلته صفر راغلی دی دلته داسې عدد راغلی دی چې په اووه تقسیمیږي دلته هم داسې عدد راغلی دی چې پر اووه تقسیمیږي دغه د دواړو د فور اصل د کوي نو دغه عدد هم پر اووه د تقسیم وړ دی دغه عدد هم پر اووه د تقسیم وړ دی نو دغه عدد هم پر اووه د تقسیم وړ دی. د تقسیم قابلیت پر اتو، د تقسیم قابلیت پر اتو هر عدد چې د یویز لسیز او سلیز رقمونه یې یا قوس کې لیکو لومړی درې رقمونه یې صفرونه یا داسې عدد وي چې پر اتو پوره تقسیمیږي نو ټول عدد پر اتو پوره د ویشت وړ دی لکه یعنی لومړی درې رقمونه صفر 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 دوه درې څلور پنځه دا عدد هم پوره د ویشت وړ دی ځکه لومړی درې رقمونه یو رقم دوه رقم درې رقم دا درې صفرونه دي یا داسې عدد وي چې پر اتو د ویشت وړ وي یا یویز لسیز سلیز دا درې رقمونه یې صفرونه وي یا داسې عدد وي چې پوره د پر اتو د ویشت وړ وي. بل عدد یې پنځه شپږ اووه نهه درې صفر صفر اته دا هم پوره د ویشت وړ دی څلور پنځه صفر صفر دوه صفر څلور شپېته دا هم پوره د ویشت وړ دی. یعنې اول یې کسو او لومړی درې رقمونه یا یویز لسیز سلیز د درې صفرونه دي دا هم د ویشت وړ دی. درې رقمونه یې کسو صفر صفر اته دا څه معنا نه لري مساوي کېږي په اته سره اته خپله په څه تقسیمیږي په اتو پوره د ویشت وړ دی. دا درې رقمونه راخلو صفر څلور شپېته صفر څه معنا نه لري نو څلوېښت شپېته هم په څه د ویشت وړ دی په اتو د ویشت وړ دی. نو موږ یلی شو چې دغه عددونه ټول پر اتو د ویشت وړ دي. یعنې موږ د یویز لسیز سلیز خانې نه معلوموو یا د لومړۍ درې خانو څخه معلومولی شو نو یلی شو چې د ټول عدد 5,402,000 عدد دا هم په اتو پوره د ویشت وړ دی.
پر نهو د تقسیم قابلیت. د تقسیم قابلیت پر نه هر عدد چې د ارقامو یا د رقمونو مجموعه پر نه د ویش وړ وي نو ټول عدد پر نهو پورا تقسیمیږي. لکه لکه 243 عدد. لکه 243 او 2,500 ده. د ارقام مجموعه که سمه 3 جمع څلور و جمع 2 9. کله چې 9 شه نو د عدد په نو د تدان 243 په 9 پورا تقسیمیږي. ارقام مجموعه ګورم 4 جمع 3 و جمع 4 11 جمع 2 14 جمع 5 وتلس هم په 100 د تقسیم وړ دي، په 4 د تقسیم وړ دي، نو ټول عدد هم په 9 د تقسیم وړ دی. پر لاسو د تقسیم قابلیت. د تقسیم قابلیت پر لاسو هر عدد چې د یویز رقم یې 0 وي نو عدد پر لاسو د تقسیم وړ دی. هر عدد چې د یویز رقم یې 0 وي نو عدد پر لاسو د تقسیم وړ دی. لکه شب سم میلیون او داسې نو. یعنی صرف مونږ کومه برخه ګورو؟ یویز رقم یې ګورو چې یویز رقم یې 0 یا داسې 0 وي نو هغه عدد پر لاسو د تقسیم وړ دی. نو کورنۍ وظیفه په ډول تاسو د یو سوال در سره واخلئ، یو پوښتنه در سره واخلئ. پوښتنه یا کورنۍ دنده. کورنۍ دنده. پوښتنه داسې عادت پیدا کړئ، داسې عادت پیدا کړئ چې د 2 څخه تر لاسو پورې د ویش وړ وي یا د تقسیم وړ وي. یعنی داسې عادت پیدا کړئ چې د 2 نه څخه تر لاسو پورې په ټولو عددونو تقسیمیږي. یعنی په 2 هم تقسیم شي پورا، په 3 هم پورا تقسیم شي، په 4 هم پورا تقسیم شي، په 5 هم پورا تقسیم شي، په 6 هم پورا تقسیم شي، په 7 هم پورا تقسیم شي، په 8 هم پورا تقسیم شي، په 9 هم پورا تقسیم شي او په لاسو هم پورا تقسیم شي. نو عدد پیدا کیږي. تاسو کوشش وکړئ. نو نن ورځ درس هم دومره بس دی. ښه شپه او ښه ورځ ولرئ.